أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. دی حصہ کې دا منافقانو شپږویا صفاتونه بیانول. دی آیات کې الله خپل نبی ته یو تنبیه ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم د سکارو کو چې تبوک ته چتو سم منافقانو او تد دروغ او عذرونه پیش کړه. د الله نبی د سکارو کو چې بس اجازه ته تو کو ول زتا سو مرাজি. دی آیات کې الله خپل نبی لا تنبیه ورکړي، ادب ورکړي. زما نبی د سینو د سکار نو پکا اول بری دی پی جندلی وی معافی بری او تاول نه کوله، اجازه بری او تاول نه کوله. چې څو پورې تا ته رښتینی او دروغجن نو معلوم شوی نه تا ته ول اجازه کاو. اف الله عنکا الله بخنا کلی تا تعلم زنت لهم ولید اجازه کاو دیتا بالتخلف تا وتولی جا الله دې معافی رته وږي. سفیان وای الله په خپل نبی څومره مهربان لري. یبدا بالعفو قبل الذکر المعفو. دسی وته نوې چې څه غلطی لري اول نو تعالی وای الله دې تا ته بخنه وکي. دا نهایت لوی شان دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځنه وخت کې سره چاته وي اصلحک الله واعزک الله لما فعلتها. د عزت کلمه لګ. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځکه حدیث کې راغلی عجبت من یوسف وصبره او رحم الله یوسف او رحم الله لوطا. دا ټکي د نبی صلی الله علیه وسلم د تعجب د پاره ده، ثنا د پاره. د څه ټکي دا معنا نه کوي چې د نبی نه څنګه غلطي شوه. د دې روانه قاضیه زویلی دین سمخ کې الله څخه نبی ته نه دا کړی چې کنه غلطی ته شوی دا او الله تعالی ماره ته معافي وک. د دې د وجنه اهل علم ورسویلی دې کې څه د غلطی باس نشته چې کنه نبی نه څه غلطی شوی دا. ځنه علماء لکه زمحشری هغه دې کې لګونته تعبیر غلط کړي. هغه دې سوي چې دا د نبی نه غلطی شوی او نه الله ته ویل چې دا کار دی غلط کړو. زه خیر دې معافي مې تګي. تفسیر ابو سعود مناقشه کړي دا زمحشری سره. اگر چې خپاجی د دوانو جوړه کړي او مقصد خپاجی و اداره دا عبارت هغه چا د پاره استعماليږي چې غلطی ته شوی. اگر کوئی په دې ځای کې غلطی د پاره نه چې کنه د نبی نه څه غلطی شوی ده. د دې آیت نه یو بل خبره معلومیږي. نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله اجتهاد هم کاو. کله اجتهاد کې به خطا شو، کله به مصیب شو. لکه دې دا د نبی اجتهاد خو الله ول تنبیه ورکا. سیوتیم دا ویلی نبی اجتهاد کوي خو چې خطا شي نو سمده صلی الله تنبیه ورکړي. تر دې پورې چې خکار شي وتا تا خلق صدقو چاغي رښتې ویلي دي او کار شي ویل ته کاذبین همیشه پر دروغوین کې. دا یو الذین صدقو سره دي کې معنا د حدوث ده او تعلم الکاذبین کې معنا د دوام ده. دا همیشه دروغجن بری پیجندلی. لا یستاذنک الذین همیشه لپاره اجازت نه غواړي تا نه خلک چې ایمان لري په الله او پر درستنه باندې. ایمان دې تن پریری jihad وس کیږي نو اجازه نه غواړي. دا لا یستاذنک دې کې مقصد ته نه دوام دی لګ عادت د دیدانه دی لګ د تانه اجازه نه غواړي
چې ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ باندې چې جهاد وکړي په مالونو او په نفسونو باندې، الله پوهه دی په متقیانو باندې. دا غي د شان اجر به ورکړي. مؤمن سره د جهاد نه پاتې کېدو اجازت نه غواړي. څوک یې غواړي؟ انما یستاذنک الذین، یقینا اجازت د نه غواړي هغه خلک چې ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ باندې. یستاذنک فی ترک الجهاد. سورۃ نور کې به ان شاء الله راشي. یو د مجلس نه اجازت غوښتل، یو ملګری دی سبق نه غیر حاضری کوي یا زی د وخته، نو سورۃ نور کې وایي د مجلس نه به اجازت غواړي. دا ښه صفت ده. دا به اجازه چې د مجلس نه ځي، نو دا چې نه دا د خو خلکو صفت نه دی، بیا هغه د منافقانو صفت. او دې کې وایي چې د جهاد نه چې اجازت غواړي، نو دا د منافقانو صفت. حال بدل دي کې نسخه نشته ده. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون. چا د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښتله. دا په منافقانو کې ابی ابن سلول، جد ابن قیس او دا عزتمن خلقو ابن اسحاق ویل چې ایمان نه لري په الله او په ورځ وروستنۍ باندې او شک واقعي وي زړونه دینو دی په شک کې يترددون حیرانای. ولو ارادوا الخروج، دا بل قباحت ذکر کله دای نیت وې د وتلونو تیار کړي به کړي د دې لپاره عدتن طاقت لرا څه تیارې به ولکړي. مراد دې رست عدن سره قوتا من مال و سلاح، ظل به اسلحه وغیرہ برابر کړي. لیکن الله بدغنی بیاسهم د دې وتلل د جنگ د لپاره، ولی من سوء نیتی، دا بدنه تخلقه. نو فثبتهم، الله دې منکل دتلونا جهاد او تویل شو چې کې نه مال قائدینا سره کې نه سن کنا. دې ته سم ټکوي کینا تا ته ګورتلو ته ګور. او مقصد څه دی؟ الحاقهم بالنساء. خذي په کور کې ناسي دي هغه څخه لاري کې نه لګ. لو خرجوا فيكم، کدی وتلی وستا سره د جنگ لپاره نو زته به ما زادوکم دی بنوي زه کلی تاسو لره الا خبالا، مگر فساد او شر. دغه تنظیم خبالا والا دي، فسادیان دي، شریان دي. ولا عوزو خلالکم او خامخاز غلولی به استاسو پمنس کې چغلو لرا او فسادون لرا. او زو خپل معنا شهابوي او خان ته زول، خو دې کې مقصد ترې زر چغلیانې کول. دسی جلتی به چغلیانې کړي لکه سړی چې اوخ په منډه باندې زغلې لګ. دې ته علماء په اصطلاح کې استعاره تخیلیه او مکنیه، تشبیه دا نمایو میں ورکڑی دا در رکاب و سرا دسی تیزی او داغیر پارے وضع ثابت کے دامخ کی استعاره بالکنایا او وضع ثابت واللہ والتخیلیه دا. خامخا لعوزو خلالکم دی باز غلولی ویستاسو پمینس کی چغلو لرا، یا به چلولی وی استاسو پمنس کې سن لره، یعنی چغلی به استاسو پمنس کې پیرا زیاته کړي. لټوي تاسو لره فتنه سره ما تفتنو، تاسو څکه فتنه کې واقع کی. لټوي تاسو لره هغه چې تاسو فتنه کې واقع کی. او فیکم سماعون لهم، شتره پتاسو کې اے مؤمنانو سماعون لهم، جاسوسی کون کی لدی کافران دفع. مراد سماعون سره جواسیس. او دا معنام صحیح کی مومن سره چی کنه سن مومنان سماعون له، د دې منافقانو دا خبري موري لکه خي خبري وي وکړي. سماعون له مستحسنون لحدیث، دار چا خبري تا ار چاته لالا مو ولک. سماعون زنی مومن سادهی بازار چا خبر آوری لگ،
والله پوی دے پا ظالمانو بانے لقد ابتغوا الفتنة من قبلو دی منافقانو لټولی وا فتنه من قبلو مخکی کم مخکی همیشه لپاره دی منافقانو دا کوشش دی چې مسلمانان په فتنه کې واقع شي بتشتیت شملک و تفریق صاحبک منافقان دا کوشش مسلمانان اتفاق خراب شي ملګری تاسو نشي داس یو لار ګوري چې نقصان پیدا کوي وقلبوا لك الامور او دی لټو اړولی تعالی فارا الامور مختلف مکرنا تقلیب سره تدبیر ډیر او امور سره مکائد دی چې همیشه لپاره تا سوچونه کوي د مکرونو چې تا په کم مکر کې راګیر کې لګا کم یو چل کې راګیر دام سي کی مراد د دې نه سره قلبوا لك الامور مراد د دې نه ارادي اړه تا مختلف اراده ستاره تکلیف ده کوشش کوي چې یو صحیح اراده کړي یو ست تکلیف د تور سره تر دې پورې چراغ حق او ظهر امر الله کار شو دین د الله او د یوبد ګڼل کې ابن کثیر وای د بدر پورس باندې حق کار شو لګ ومنهم بعض پدې منافقانو کې هغه منافقان دي چې وای ما ته اجازه وکا زه خو غوړې روم ته نه ځم تبوک له جنگ نه ځم دا یو منافقو جد ابن قیس نو رسول الله تعالی څنګه زیب jihad تکنا جلاد بنی الاسفر انګریزانو jihad ته وځي ناغویل د الله پیغمبر ما ته اجازه ته نه کی ویل ولی زما قوم ته پتره چې ما رجل اشد عجبا بالنساء مني زه په خو باندې استم راولې ګمره ما ته صبر وکړه خدای چې لانر شمه ما ته اجازه وکړه الا فل دې نبی ته وی ما ته اجازه وکاو ما په فتنه کې ما چوله الا فی الفتنه سقطوا خبر شاه یقینا دی په فتنه کې دی چې سقطوا واقع شوی دی فی الفتنه فی عینها او نفسها د نبی خلاف چې کې داګه ته فتنه نه کړ کله بتا ته وی یره تاسو په سنت عمل کوئ خو کنه فتنه ته پیرا کی وی دا د نبی خلاف چې کې هغه ته فتنه دی دا قدر الا فی الفتنه سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ او یقینا جهنم چې لمحیطه خامخا غیر کون کې نه فکافرانو باندې د خو کار کافر شو فلا محید لكم چرته بتلاش کورسی تا تا حسنا خوشالینو تسوهم دی خفکی ولی لفرط عداوته ګټ دشمنان دي دا خو کورسی تا تا مصیبات خوشالی څه مصیبتا وای قد اخذنا امرنا یقینا من خوا عمل کله پخپلو خیر توبانه سا غدار چې بالقعود مخ کار کوي خري چې تلی نیول مخکی و یتولوا دای ګرځي او حال دای چې دای فرحون دای خوشحالي کوي په خپل رائے با یا پستا په تکلیف خوشاله مما صابق وایا نبرسی منتا مگر اس چلا منګل لیکلی وی دا الله دې مولانا زمنګ مددگار او مخاص په الله باندې لسان اسفاری ایمان والا او توایا تاسو انتظار نه کوي اے منافقانو زمنګ مبارک مگر د یو د دوه خوشالو اما الغنیمه و اما الشهاده اما الفتح و اما الشهاده منګ انتظار کو تاسو باپ مبارک چې و برس الله تاسو عذاب زو خپل طرف نه یا زمنګ پلا سنبانه انتظار کوي منګ یو سرستا سنا تاسو د عذاب انتظار کوونکی قلان فی قطوا وایا خرچه کوي توان په داسې حال کې چې خوشاله وي په خرچو کولو باندې طائعين خوشاله وي
د زلنا او کرها او کو کاریهین زلنا چې سړی خوشحالي نو خوشحالي باندې به خرچه کوي او کله کله ځنې څو خرچې ځکه کوي یریږي د قتل نه چې څوک مې چې مسلمان نه چې زکات نه ورکوم امیر له وجنی میلا چې په هغه طریقه خرچه کې کړه لن يتقبل منكم چربا قبول نشي تاسونا د دې څه معنا ده الله یې دنه نه قبلې لګ او یاد الله رسول یې دنه نه قبلې دا معنا او زمحشری ویلي دا جمله امر ده خو په معنا د اخبار ده لګا او خرچې کوي تاسو خرچې په خوکه او په زور کوي خو الله یې دنه نه قبلې لګ ولی نه قبلې زکات تاسو یو قوم فاسقین متمرد او سرکشا وما منعهم نده منکله د دینا قبل دل د دې نفقو مگر دې خبرې چې دې کوپر کړي په الله باندې او پر رسول الله بل دعا چې ناراضي د ایمان ته الا وهم کو سلام مگر دې وی سسا جمع او کسلا ثواب نیته نشتا امید نشتا او بل دعا چې دای سوچ دې کو جمع لاړ او کلا نه لاو کو منذ شو کو نشد عذاب نم نه دی ولا ينفقون او دای خرچې نه کوي لا وهم کارهون مگر په داسې حال کې چې دای بدګنون کې وی خرچې لنا زکه دې خرچې ته تاوان وای د الله په دین خرچه لکول دا او ته تاوان کوي حدیث کې سره راغلی الله غ عمل قبلې چې خالصي د دې د عمل خالص نه ځکه الله نه قبلې فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم فاد تفرید پر چار کړه د سه حال دې کا حیران دین کی تعالی را او تعجب کی دیوانه چي تعالی را د دې مالونه او نه د دې بچي لانه استدراج د خاصه مهلت ده زکا قوال الله ليعذبهم چې سزا ول ورکی دی لرا بها د دې مالونه او د بچو په وجبانه په جن نزدیکي ليعذب انما يريد الله د دې مفعول حذف دی په دې ځکه مفعول به رسره وباسي اعطاءهم الاولاد والاولاد ليعذبهم دابولا علت او یا لام زائد کا غوال الله عذاب ورکول دیتا فدی باندې فجن نزدیکی او زیبا نفسنا دی فدس حال کې چې دی به کفر کوونکی ويحلفون بالله قسمونه کوي فالله باندې د دې لپاره چې نوم لمنکم دی استاسو ملګری دی په دین کې زکا قسم باندې د ځان د نفاق نخې د پکې لګ حال دا دی چې استاسو نه دی لکن یو قوم دی یفرقونا چیریږي زکا ځان مسلمان ښکار کوي لګ تقیتن د سکار کوي لګ لو یجدونا کچریتای منتل ملجان زید فنای و مغاراتن یا غارونا پا غرونو کی او مدخلا یا سرنگونا پا زمکا کی مغارات جمع دا غیران ستوئی غیران فی الجبال غارونا پا غرونو کی لگ او مدخل دیتا سراب پلاس سرنگونای پا زمکا کی لولو الیه ندی ورمنډ ویایتا پدس حال کی یجمعون یسرعون تیز منډ وتویل جمع اصل کی هغه استوي چې ډیر تیز منډ وای الپرس الجموع دا سی منډ وای لکه د اس په شان ته تیز ورمنډ وای ته چې کنه ډیر مقصود روان دی لګ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون زنه پدې منافقانو کې د سمشتا يلمزك في الصدقات چې پتا اعتراض کوي په بار د تقسیم د صدقو کې په قسمتها ته تقسیم د صدقو کې د دې باندې اعتراض کوي تابانه بدوي دا څوک دا ابو سعید حدیث ته وای موږ د رسول الله خاطر ناسو
او د الله رسول مالفه تقسیموله. یو سیبو ذوالخویسره نوم یو د بنو تمیم قبیله سره. د الله رسول ته ویلي اعدل انصاف کوه. د الله رسول ویلي الله دې ویلک تباشي څوک به انصاف وکړي چې زه یې ونه کوه. محمد رسول الله ته عمر ویلي یا رسول الله اجازه ته وکړه دا سټ ولوي عمل دا چې تا ته وایي چې انصاف وکړه. نور حدیث کې راځي رسول الله ته ویلي یو سړی او دا سړی چې محلوق الراس سره پاک خرولې او اننګي چې وکنه دای بوټ راخطرې او کث اللحیه غنا ګیره ول مشرف الوجنته اننګي چوت راختی او غنا ګیره او رسول الله ته ویلي اعدل فی القسمه انصاف کا ویل پیغمبر. صحابه ویلي رسول الله موږ ته اجازه تو کدا قوه جن. رسول الله ویل پرې دا وی ان من ذی هذا اقوام دغه پناسره کې خلک را روان دي یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیه. قرآن بللی قرآن به د مرید سرونه کتنزی عمل به پنه کې اسه یو غب به جوړ کړي. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من السریه من السر دسی دین نبوزی لکه ښکار چې وزي غشه چوزي من الرمیه د ښکار نه. دا ځنې خلکی هغه به صرف اعتراضونو تناسي منهم یلمزک فی الصدقه کور کړی شي د دینانو رسولو د خوشاله فجعلوه عدلا خلنه ډیر انصاف وکړو ځکه ته ملاوي. وَإِلَّمْ يَوْتَوْ مِنَا کور نکړی شي دیتانو دی یسخطون بیا خپکیږي نو پېجیدونه غیر عاده رب انصافي وي مونږ ته پکینن بیخي سرانه کړ. ولو انهم رسول کدی خوشاله شي وي پاس چلا ور کړی دی تا رسول الله وی چې زمونږ لپاره پوره دی الله زرد چراب کې الله مونږ لپاره من فضلی د فضل خپلنا او رسول منگئی واللہ تراغبونا ورگرزیدن کی پسکی مینا کون کی فی ایغنی منا لکانا خیر اللہ دا بڑی رغوالوی دا دید پا اعتراض پزیبانی دی اللہ نا گخترے اللہ بدر کرے. انما الصدقات للفقراء دی آت کے وسوئی منافق تا اعتراضو نمکوالا لمس مکوا خبرې مکوا راشد صدقو خپل مصارف دي زکات او دانګي دا مال په خپل زین دي کو پاغه زینو کې ته نو طالبې درکې او کنه نه سي اعتراضونه مکواله. حدیث ابو داود کې راغلي زیاد ابن الحارث هغه وی زد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ما وسره بیاتو یو سړی راغی مال زکات راک رسول الله ته. رسول الله ته ویل الله نه دی راضي شوی په حکم د نبی باندې او د بل چا باندې په صدقو کې راغی. الله چې دی د شینری ویلی پیغمبر چې ستا چاله خوخی زکات ورکو نه وای دی اته قسم له به ورکه کو پاتو کې نه چې درې کم ده او کنه نو په پاسه غل دا یو د سی عجیب مسله دی کہ اللہ پخپلا دا قرآن کی فیصلہ کرے چا مصارف زکات صرف داری رہا دے کہ صدقات نمرات ترے زکاتو نمرات. انما الصدقات یقینا زکاتو نچلی للفقراء دا فقیران لفاردین. فقرا اذا قل مالو اول مصرف دارے چے فقیر لا صرف زکاتونه فقیران لري. بعد اول داري چې حق داري چې زکات با فقیران له ورکول غواړي له
دویم والمساکین و آغا خلق لنا چه آغا مسکینان دی. زچه دا دویم حق داره، دویم چه ورکه نچاله ورکه مسکینان لبیر. مخی میلیو مسکین آغا انسان تاوی من سکنه خوزیدون غریب و تلی دی. دو وجه نسنی اهل علم وی مسکین آغا تاوی چه آغا سر ایت سنائی لگ پا خلاف دا فقیر نه. فقیر آغای چې سنه سو سی لگ. یونس وی ما دا یو باندچی نه تپوسو کو چې ته فقیری آغا ویل نا بلکه زه مسکینی و. د ځنې علماء رای دسی نه مسکین آغا تاوی چې سنه سو سی او فقیر آغا تاوی چې سو سر بیخی نه لگ. آکا سی کلی ځنې علم او دا غوره خبره ده. ولی سورت کهف کی براشی اگا کشتی چوان نو آغیت مسکینان ویلیو لگ. معلومی گدا چه مسکین چوی دا آغا سر سی خو فقیر چوی آغا سی چی آغا سر بیخی سنی لگ. او دا یو قایده نمخ کی مویلیو الفقیر والمسکین اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع. چی یو زیران نو بے معنی کی فرق کے او چی بیل بیلو بے دوانا یو شیده دلتا یو زیر آگلی نو دو قرآن دا بل آیات سرکا معنی دا فقیر آگا دے چی بی خیسا و سر نئی لگ او مساکین آگا دی چی سنہ سو سی لگ. خود دو مرد سو سی چی مالک دا نصاب نئی دا خبر یاد سا مالک دا نصاب نئی او یو دسی څوکي چې مالک د نصابین بیا ول زکات اخیستل حرام دی لکه بیا نه اخلي چې مالک د نصابی. د اهل علم بیا په دې کې لږ اختلاف دی چې د سرو زرو نصاب مراد یو کو د سپینو زرو نصاب مراد. ځنې اهل علم وایي چې د دوانو کې د هر یو شي نصاب ول او ځنې اهل علم وایي چې نه د سرو زرو نصاب معتبر دی. ځکه عامه دنیا کې اوس د سرو زرو استعمال ډیر کیږي. یو سوال دی سوال د زکات سوال کو چې په بدن روغ نوي او یا مالک د نصاب نوي نو دې صورت کې بیا سوالم شي کولای لکه چانه غوښتم شي. خو چې په بدن روغ وي او مالک د نصاب نوی اخیسته شي خو سوال نه شي کولای. دا یو فرق دی د دوانو په منځ. نو والمساکین زکاتونه چې دی دا د مسکینانو د پاره دي. والعاملین علیها وخلقا چې محنت کون کی وی د دې پاره غونډولو کې عاملین سره الساعین فی تحصیلها. ځنې انسان دسی اسلامی حکومت دی له مقرر کړي چې تمه خلکو نه زکاتونه راغونډي لګ هغه ته عامل وي. عاملین لم اغل تنخواه یا اغل اجرت د دغه زکات نشي ورکوي. والعاملین علی والمؤلفه قلوبهم آغا کسان چې مینا پیدا شوی د دای د زلونو سمانا. یو سړی دی ایمان راوړی خو سم ایمان اعلان دی توله لګي روپۍ ورکې دې لپاره چې ایمان صحیح شي لګ زکات ولا ورکه دې لپاره چې ایمان برابر شي. ځنې وخت یو سړی دی مشر دی په قوم کې کافر دی خو توله ځکه څه ورکې د دې لپاره چې د نور چا د منې د دین نه ذریعه نه جوړیږي. کله دسی وی د ځان د ضرر د پکولو لپاره یا د بل چاته د نقصان نه د پکول لپاره سوال ورکې دې لپاره چې چاته نقصان نه رسي. د کافر خو ځکه ولا سور کې ته چې اسنه چې بل چا د نقصان ذریعہ جوړ یا د مسلمانانو د نقصان ذریعہ جوړ دلم زکات چې ورکړي. صحیح د سینا
دا منسوخ نه دي. لکه چې بعضې خلک وایي دا په اول د اسلام کې و، نه اوس هم شی ورکړی. بعضې خلک یې هسې اعتراض ته ناستي لږ و یاره امین ښه شی دی، خو که نه چې داسې په کجورو نه وی وایي داسې خبره مونږ ته قرآن نه دی خبر. امین پرېږده اسلام هم په کجورو باندې چاله اسلام ورکړي چې کجوري ورکړي چې اسلام راوړي هم بده خبره نه ده. قرآن دی ویلي، قرآن نه داسې معلومېږي لږ. ځینې سړی خو ستا هغه غونتي هغه په غیر د کجورو نه امین نه شروع کوي، نو موږ مجبور یو چې وله ورې وکړو. والمؤلفة قلوبهم، مینا پیدا شوي وي د دوی د زړونو. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي الرقاب والغارمين دارنګ حفاظت ولد سټونو کې د دې سمانه نه، یعنی غلامان دي، مکاتب دي یا غلام دي، مولا نه روپۍ ورکا او ته وایي چې دا آزاد کړه. او د دې اوس وخت کې الله کپي ځنې خلک په جیلونو کې پراته دي، لګ پیسې ورکا او دغه مسلمان د جیل نه آزاد کړه، داغه د سټ آزاد کړه. او فی الرقاب والغارمین واغسوک الغارمین. غارم چاته وي؟ غارم ځنې خلکو باندې قرضونه اوښتي، لګ ګناه کې پې نه یې اوښتي، ګناه یې نه ده کړې، خو یا د خپل کور ضرورت د وجې نه پې قرضونه اوښتي، یا د دو مسلمانانو د اصلاح دپاره په ځان قرض اړولی، یا یو دینی خدمت دپاره دې ته غارم ویل. والغارمین شیخنا العلامه په درس کې دا خبره کوله، دا محتمیمان چې دي دام په غارمینو کې ویل لازم دې سیبل. یو محتمیم دی هغه خو مثلا ځان باندې د مدرسې د دین د وجنه قرضونه اړای لګ او د خلکو ذمہوارین په ځان باندې اړولې، تنخواګانی د استادانو یا د طالبانو لپاره د هغې د لنګر پروګرامي مزه، نو دا هم په غارمینو کې په دې لحاظ سره راځي. لکه والغارمین دا به جایز وي، دې کې شرط بدای الله کپیږي، شرط بدای څوک چې د زکات مطالبه چانه کوي دا محتمین بیا په خپل نه په پیدا کې نه راولي، ځان لبه نه اخلي، د بل چا د وجه نه بل چا د پاره بدا پیدا کوي، دا سوچ پیدای لګ. حدیثو کې هم د راغلی یو انساني بل چا ته رسی وي چې پلانکې محتاج دی تو سمدد وکړه، صحیح ده دا خبر. نبی صلی الله علیه وسلم وی الدال علی الخير کفایلی، د خو خودل کې دا سی لکه کون کړه. صحابه ته دې سی ویلو چې سره یو حاجتمن راشي نو ماته راغی شفاعت کوي، لګ د چاندې یا د سوال وې ک چاندا وته نو متر چاندې وي، خو سوال لګ مدرسې لکه یا بل چاله کې سوال شي کوله په دې شرط یو دین ته نقصان نه رسي، دین باندې بدنامي یو، او دویم بدانه چې دغه شینه به ته په خپل پیدا نه اخلي. محمد رسول الله بکله صحابه ته ویل دا پلانکې غریب دی چې څو چا وس کیږي مدد سره وکړي، خدای الله رسول په خپل اند دا غینه پیدا نه اخیستل. والغارمین د یو عالم په باره کې راځي ډیر ناشنا واق، دی عالم چې دی د ختم ورځ وا، نو د ختم په ورځ باندې چې کومه ډوډۍ شي و میلمنوله د مدرسې د چاندې نه، نو د کور نه ځان له دال راوړل، نو هغه پسې ډوډۍ وکړه. چا ورته ویل دا ډوډۍ ول نه خو ویل دا خو د میلمنو لپاره ده، دا زما حق نه کیږي چې زه دې نه خوراک وکړم، چې ځان د حرامو نه ساتي. دې خبرو ته به سوچ کې لکه والغارمین خلقان چې هغه قرضداري دي وفي سبيل الله او د الله په لار کې. فی سبیل الله نه مراد سره مراد د دینه
په لسو وجوه باندې علماء ذکر کوي چې مراد ته جهاد دی. مجاهد دی اغله ورکا یا اغله په سامان واخله جهاد یا دا په کور کې ورکا. دا ټول خبرې په فی سبیل الله کې راځي. اگر چې دا فی سبیل الله عام دی خو دې کې عام نه دی. دې کې فی سبیل الله مصداق د حدیثو په بنا باندې یو جهاد دی یو حج دی. لکه یو څوک حج له تولېږي چې پیسې زکات ولور کې چلار شه په دې باندې حج له دام په فی سبیل الله کې راځي. او دا معنا نه ده لکه څنګه مفسرین ویلي قپات چې هغه وایي د فی سبیل الله نه مراد هر یو د دین کار دی. ناغوی پدی کویم شی کنستله داغه راي د سیدل او داغه باندې په زکات لارم شی جوړولې رسوي. خدا قول داغه صحیح نه دی. لګ کچری دا سی وکنه بیا خو اته مصارف نشو خبره به شمار شول. او بل دا چې عربی کې دا طریقه یا تعمیم بعد تخصیص یا تخصیص بعد تعمیم دا پمنس کې دا خو یو شی نه جوړیږي. د دې د وجنه صحیح دانا فی سبیل الله دې کې فی سبیل الله نه مراد یا jihad دی یا حج دی. لګ د حدیثو صحیح او په بنا باندې دا د تفسیری دی. د دې د وجنه ابن الاسیر وی دا ټکي د فی سبیل الله خو عام دی. هو فی الغالب واقع علی الجهاد حتی کأنه مقصور علیه. غالبا دا ټکي په دې کې استعمالي لکه تب وې چې مراد ته نه صرف jihad دی بس. وبن السبیل مسافر له ورکړه. دې آیت کې اتم صارف ذکر کا خودی اول کې سلورو کې دسیوا لل لام و لل فقراء للمساکین للعاملین دا یو لام د لاندې راخره. او دیروس سلورو کې فی راوړو فی الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل. د دې یو نقطه خدانا دا مخکنی څلور چیرې دا ډېر مستحق دي ځکه دا لام راوړو دی. او داروسته چیرې فی الرقاب د دیو مقام د دې مخکنا کته دی. لګ ځنې اهل علم د سویل لګ نو یو قول د سره چې دا فی چراوړی کنا دې کې ډیر احتیاج ته اشاره ده. لام کې دومره احتیاج وای نه لکه په فی کې چې څومره ځنې اهل علم د سویل. زمخشری ویلي دا فی ته کې چره دې ته اشاره ده چې دای ارسخ دي په استحقاق کې دې ډیر حقدار دي. او دغه نقطه چې لري فی سبیل الله په یو سره به خاص فی ویلې دا په ټولو کې ډیر اهم زیاده لکه ځکه یې زمشری وی او تقریر فی سبیل الله فيه فضل ترجیح دې کې اشاره ده چې په دې کې بیا د ټولو نه ثواب ډیر زیات. علامه ناصر یو بل نقطه ویلې دا غوي د کوم ځای کې چې لام ویلې ده کړه هغه مالکان کیږي. لګ فقیر له چې ورکه هغه مالک شي. او دیروسه ده کې چې فی ویلې ده هغه نه مالکی ځکه غلام له چې تور کې مولا به تی اخلي بیا داغه صد په پیازادي خو هغه نه مالکیږي. نو لام کې اشاره ده تملیک ته او فی کې اشاره ده چې دا معنا ده یعنی حقدار د استعمال د لګولو دی. لګ دې کې بیا لږ سوچ وکړه. یو خدای چې د سنی ایما ورای د سره دی اتو مصارف باندې به لګي زکات چې دی اتو تبه رسې لکه دا مذهب د امام شافعي رحمه. نو سمانه یې لس روپۍ اتر روپۍ یو به یو لور کې بل بل او بل بل هر یو تبه رسې لګي. مگر کده سی وی چې یو وتا ضرورت نه لري. لکه دیو کې داس یو سوکي مصرف چې هغه ته ضرورت نه لري. لکه
د امام شافعي په نسبت باندې دا د تملیک د پاره دی دالا دیله ورکې دای مالکان کړه لام د ما تملیک د پاره دا په خو صحیح قول دا نه صحیح قول دا لام د استحقاق یا د صرف د پاره دای حقدار دي دای مستحقین دي معنی د سره حدیث نبی د معلومی زکات او یا صدقه چې ورکې دا به د خپل لاس نه ورکول ته صدقه ویل چاته بخلو ته صدقه نه ویل زکات نه ویل چا باندې د قرض دی ته وی چې ما نه ورکې وي سورته بقره کې رسې ویلو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ دسی تعبیر کې ورکوي ویلک بخلو ته ورکول نه ویلک بیا سورته بقره کې فقرا ویلي الته مراد زکات نه هغه ځکه ته عام صدقه مراد او دلته زکات مراد دی خو دانا چې ستا په کلی کې غریبانانی کوشش دا وکړه چې هغه له ورکاول او چې هغه کلی کې دی نه بیا امام بخاری روایت لري داغه اعلان دی تر چې به بل زیتم شیوړي زکات به بل زیتم شي او خدای نه څنګه چې حدیث کې راغلي د ټولو نه اول کوشش دا کوي چې خپلوانو ته ورکا دا کوشش کوله چې څومره د خپلوانی نه غیله زکات ورکول کې خیر دی حتی کې خزه خپل خاون نم زکات شي ورکوله بلکې دسی حدیث مشتا چې هغه کې دا نبی صلی الله علیه وسلم زینب تویلیو ستا بچی او ستا خاون دا په ډیر حقدار کله چې یو بچی پتا باندې نفقه نه خرچه نه دی باندې بیل د نوسیږي ام د ځنې حدیث سره چې معلومیږي چې هغه لم شی ورکوله دا یو شکل دی چې هغه کې زکات ورکول صحیح نه دی چې هغه خزره خاون خپل خزره صدق زکات نشي ورکوله ولی ذکر دې خزي خرچه په هر صورت کې په خاون دلګ او نور چې کم یو بچی ته مؤونت عبد الله ابن عباس سے وای هر هغه څوک چې ته مؤونت برداشت کې یعنی ته خرچه ادا کې هغه زکات باندې شي ورکوي پلار دې رسې یو دې وسیږي زکات ولا نه شي ورکوي ولی زکات ته مؤونت برداشت کې مگر کپلار دې د نبی ویل او پتا باندې خرچه نه دغه حدیث په بنا باندې بیا قارب لا پلوان زکات ورکولو کې خیر دی دی والله فریضه من الله دا یو فرضی حکم دی دا طرف د الله نه دا لازمی حکم دی دا د غپ والا خبر نه د دې بدا سوچ کې څنګه چې د بخاری د حدیث نه معلومي سوچ بدا کې چې صحیح ځای کې ولګېلک نبی صلی الله علیه وسلم هم د سوي ستا مال دی نیکان خلق وخري لګ بدان او خلق بد عمل او خلق باندې مخراج دسی ځکه ملګا وچه ته ولور کې واغه په سبا خلق خبر ټچ موبایل اخیسته لکه دې زکات دا خو دې خزه کې ونه لگاول چې تا ته یو غریب معلومي چې هغه په غلط ځای کې استعمالي لګ سبا په چرته نشه تماشه کې لګ به مور کواغله دسی ځکه ولګاو چې هغه ستا په آخرت کې به سبا په کار راشي فریضه من الله دا یو فرضی حکم دی د طرف د الله تعالی نه والله علیم حکیم الله دې په یو حکمتونو والا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن دین نور قباحتنا د منافقانو ذکر ومنهم انت د دې خلکو چې دا په دروغ قسمونه کوي بیرته غسړل ته خبر لاله زنه پدې منافقانو کې هغه منافقان دي یوزون النبي چې تکلیف ور کوي پیغمبر ته وای د تکلیف په خبرو کې د څه وای هو اوزن دا پیغمبر چې اوزن ارا خبره قبل الک
اذن دے غوږ دے اره خبره قبله مقصد دی اذن ټکی څه دی يسمع كل ما يقال له اره خبره چې وته ویلې بس اوري او زردو او صحیح ده صحیح ده بس دا د پیغمبر د الله نبی چې او داغه طریقه دا تفسیر ابو سعود وي چاله به مخامخ ملامتیا نه ورکا دا د نبی طریقه نو دوی به نبی ته ویل قسم دې زما دا عذر ده بل براغه قسم دې زما دا عذر ده الله نبی به سبه وته صحیح ده نو دوی د دین دا غلطه استدلال غلطه خبره وستره چې دا پیغمبر خاصه اذن دی لګ اهل لغت وی اذن په عربی کې الرجل المستمع ته وي هغه سړی ته چې اره خبره اوري دا د مذکر د پاره استعماليږي د مؤنث ته پاره استعمالي د واحد او د جمع او د تسمیه د کل وي په اسم د جز سره ځنه وخت کې کما هم جز چوي کړه نو هغه باندې د ټول کل نه تعبیر وشلګ دی اصل کې مقصد داو چې دا نبی چیرې او ځون دې معنا هر خبره قبل ایله ځنه علماء دا د تشبیه نه ګرځولې ده کل اوزونه لکه د غوږ په شان ده دا پیغمبر د سیره لکه د غوږ ځنه چا د سی ویلي چې زوی اوزونه غوږ والا ده دا دغه خدا دا صحیح قول نه لري صحیح خبر نه اولنې خبره صحیح و اوزن يسمع كل ما يقال اره خبر اوري بس دا د پیغمبر ځنه علما ویلي اوزن دا د صفت مشبہ سره دا ازنه الیه ناراضي ډیر اوریدون کې نو بس وسم خلک وي څوک چې د خاص کر خدي مور چې د بچی صفت کوي بچی مې ډیر اوریدون کې نو یوازې اوریدون کې خو نه لیدون کې میلا خدا خبره پکې لکه کاملې نو ځکه ذکر کې وایا وصلو خیر لکم اوریدون کې دا خیر د خبرو تاسو اضافت چې د موصوف د صفت تا دی اوري خود خیر خبر استاسو یعنی قبل ایله یؤمنو بالله دې تصدیق د الله ایمان په الله وروړي و یؤمنو للمؤمنین او دې تصدیق د خبره د مؤمنانو دوزل یؤمنو ذکرانو ایمان په الله ځان لري لګ عبارت ته دا زړه د عقیده تصدیق نه یؤمنو بالمؤمنین معنا خبره منی د مؤمنانو دا غي خبره منی ورحمتنا دا پیغمبر دې رحمت دې دا خلق لپاره چې ایمان وروړي تاسو نه خوا خلق چې تکلیف ورکړي رسول الله ته دې لپاره دې عذاب علیم عذاب درناک دا کومه خبره ده د څه خبره چې پسې څوک کوي چې اوزونو دا د الله رسول ته تکلیف ورسي یحلفون بالله قسمونه کوي په الله باندې دې لپاره چې تاسو خوشاله کی دغه په خبره خو چا یقین نه خدای په دروغ قسمونه کوي چې مؤمن خوشاله کی او مؤمنان خوشاله کی والله رسول چې ډېر حقدار دی یرزو چې دې خوشاله کی غلنا ایرزو معنا به ایرزو دې کې یو سوال دی ایرزوه ما پکاو ضمیر د مفرد دی ولې راو دې کې نقطه ده د رسول رضا کول اصل کې د الله رضا کول قرآن چې تګوري الله د خپل رسول ډیر قدر کوي کله وای مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع الله کله وای ایرزوه په زید تسنید ضمیر باندې د مفرد د رسول رضا کېدل سبب دې د الله د رضا کېدل لپاره حدیث کې د سراغلی عائشہ رضی الله تعالی عنها او ذل معاویه ویل رضی الله تعالی مور ویل ما ته نصیحت وکا معاویه وته عائشہ وته ویل رضی الله ول بچیا د الله د رضا سوچ کوا
د الله د رضا چې د الله د رضا سوچ کې څوک چې دنه خپي هغه هم دنه خوشاله شي خو کله چې انسان د مخلوق د رضا سوچ کوي د الله په خفګان نو څوک چې صفت کوي هغه باندې په شابه بد ویل د الله او د رسول د رضا ځنې علماء په کې دسي هم ویلې چې ايرزوه ضمیر راځي کړي ده ما ذکرتا چې خوشاله کیا هغه څوک چې مخکې ذکر وشو ځنې علماء وی کلام کې تقدیر ده والله احق ان يرضوه ورسوله احق ان يرضوه یو خبر حذف دی لګ ان كانوا مؤمنین کد ایمان والای کته مؤمنین د الله او د رسول د رضا کول سوچ کوله آیا دینه پیږي چې چا خلاف وکړو د الله او د رسول نه یقینا در پاره به ورته جهنم یې همیشه وي پای کې او د شرم لوي یحادث ابو مسلم تعجبه معنا کوي وای دا د حدید نه څوک چې الله او د رسول خلاف وس اصله را واخلي او چا ویلي حادثته ای خالفته خلاف کوي د الله او د رسول نو یقینا دل ربا اور د جهنمی دی با همیشه وي پای کې او دا د شرم لیخ يحذر المنافقون یریږي منافقان د دینا چې نازل شي پرې په مؤمنانو باندې او صورت چې خبر ورکی دیتا پاس باندې چې د فضلونو کې دي منافقان د دین یریږي وایا توکي کوي الله باخار کوي ما غسل را تحذرون چې تاسو تیریږي دا غینا شرمای دی الله خدای باندې یو سوال دی دلته سوال دار چې منافق خواغه دا نه مني چې دا د الله رسول دی نو بیا څنګه یریږي د دینه چې اسنه چې په مؤمنانو صورت راشي د دې یو جواب خدا نه اسم ویلو دای دا پیجاند چې دا رسول دی ولکن کفروا حسدا کینه د وجنه کو پر کا ځنه علماء د سی ویلو دی منافقانو دا لیدلی و چې الله رسول بالغیب خبر کله کله ور کایلا نو دې د وجنه یریدل او ځنه علماء ویلي دا علی سبیل الاستهزاء اسی ټوکو پتا وای اسی نه چاله ک صورت ته باندې رانه شي لګ پیغمبر باندې چرته صورت رانه شي چې ووم نه شرمای چا ولا انسان تم کتا د دینا تپوسو کې چې دا غلط کارونه ولي کوي دا ټوکې ولي کوي په دین به نو دوی وی خامخا دی وی چې انما كنا نخوض ونلعب خاصه نخوض غپم لګول ونلعب او ټوکم کوي ځنې منافقان دسیو یو پکې ویلې صحابه په بارکه یره زمنګ دا قاریان دي صحابه دسي قاریان خمانري چې ارغب بوتونا خېټو سه کار دي وا اکذب السنا دروغ جنم دي او ډیر بی غیرت هم دي دا استهزاء او کلا دا ټول الله خپل نبی تر ورسه نبی ته شراور سي د نبی صلی الله علیه وسلم ته الزام ولي ویل بس ویل اسی غپ شپم لگا یاد ساته صحیح مؤمنانو پورې چې خبرې کې کنه دا د منافقانو صفتی دا د ابی بن سلول او د هغه کاری لري نو بیا د وی مخاصه ټوکې کولې او لبیم کولې ځان مشغوله ولا وایا الله او پیاتونو د الله او رسول پسې کنتم تستهزئون تاسو ټوکې کولې دا خبره یاد ساده حق پرسته پسې خبره چې کې لکه الله او رسول پسې چې خبره او د الله پیاتونو پسې لکه خبره لا تعتذروا مشغوله کېږي په بانو باندې یقینا تاسو کو پر کله پس ایمان نه اکلیل والاوي دلیل دی آیات پر خبره د کوپر خبره چې د خلینا سو کو باز کده وای ما لاعب ما وی لاعبم کافری په ټوکو کافر شو ځنه اهل علم ویلي یو سره وای میثاق ته چې دا خاص رانګه
وی دام کافر شو کلمه دی بیرته وی زکه په دین پورې بټو کې نه کېلا او الله چې همیشه لپاره هغه خلک شرمولي چا چې دین پورې ټوکی کړي دي لکه الله شرمولیم دي لکه کمنګا مافیو کو دی ویډل استاسنا نو عذاب ورکو بل ډېر تا زکه چې دی مجرمان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سړي او خزیدام زنه د دینا پشان د زنه نور دي سمانا حقیقت او صفت سړی او خزه یو شانتي لګ یو د بل پشانتي په نفاق کې او په بعد کې عن الایمان منافقان د سیلګ سړی خلک وایي چې څنګه ګټي د سي کربوړې یا امرون بالمنکر د منافقانو نخې لګوا عمل بکئی دا کسڑی یو کخزی پا گناہ بانے او من بکئی دا معروف نا دا دین دا کار نا من کول بلدان چیو یقبیزون ایدیوم دی بند کری بندی خپلو لاسون لرا زم شریوی کنایتون آنی شح والبخل بخیلان دی لگ نسو اللہ یرکل دی اللہ لرا من اللہ نیا دی او نیتاعت کی فنسیوم اللہ یرکل دی دخپل رحمت او دا فضلنا یقینا منافقان چې دي هم الفاسقون دي کامل فاسقان وعده کړل الله د منافقانو سره سره او د منافقانو خزو سره او د کافرانو سره نار جهنم دور د جهنم خالدین فیها همیشه به پرې اور کې او دا پوره دی دا اور د دې لپاره او لعنت کړل الله په دې او دې لپاره عذاب همیشه لپاره کلذین من قبلکم دایا چې منافقان سره ولګا انتم کالذین من قبلکم یا منافقان تاسو یوی د هغه چا پشان چې تاسو نه مخکې ولګ یا فعلتم مثل الذین من قبلکم مفعول کدا په مخکې توجیه مبتدا به او دا بوله خبر لري او دویمه توجیه دا چې نه فعلتم مثل الذین تاسو د سکارونه کوي منافقانو پشاندا کسانو چې تاسو نه مخکري کانو اشد منکم قوا مخکنی خلق سوکو واغی زیر تاسو نه د قوت په لحاظ سره او زیاتو د مالونو او د اولاد په لحاظ سره هغه مخکنی خلق چې استمتعوا واغی فائدې واخیسته به خلاقهم په خپل حسابانه مراد نسره فاسقانو گناہونو کولو تا خلاق ویرکا استمتاع بالخلاق دے استمتاع بالخلاق دیتا وی ٹیوی اخیستے وی سیار اخیستے بلد گناہکار پیسقو پجور مخکنو خلق اللہ دیر مالون و اولادار سور کریر خواغیتنا غلط پایده واخیسته د دنیا پایده واخیسته استمتاع وکړه معنا پایده واخیسته به خلاقیم په خپل حصہ د دنیا باندې د پیسق او د پجور کارونه په وکړه نو پستمتعتم بخلاقکم تاسو هم د سکارو تاسو هم پایده واخیسته منافقانو بخلاقکم د خپل حصہ نه غلطه د پیسق او د پجور پایدم ته واخیسته او دسی غلطه پایده واخیسته کما استمتع الذين من قبلکم څنګه پیدا خستوا خلقو چې استاسو نمخ کیو به خلاقین په خپل حسابانه شیخ الاسلام وی دا استمتاع بالخلاق دا د فساقو فاسقانو دا غي وظیفه دا غي که حال ده چلا یو سلیل مال ورکی او دې په صرف د ګناه کارونه کوي صحیح کار په نه کوي فرعون او قارون او حامان لم الله دې سمالونه ورکړي صرف د ګناه کارونه په کوله د پیسق او د فجور کارونه به کول وخستم ننوتلی تاسو په باطل سره ننوتای په باطل سره په دین کې پشان ددا کسانو باندې خازو چاغې ننوتی په باطل سره په دین کې
شیخ الاسلام وی چې دا وظیفه چې ده کنه دا د اهل بدع وظیفه ده. مال الله ورکړي چرته په عرسونه کا او چرته په شومې کا او چرته په اسقاطونه کا، چرته پر رسمونو کې لگا، چرته پر واجونو کې لگا. خستم کلذي قال دی آیات باندې صرف د دې آیات په تشریح باندې د شیخ الاسلام یو کتاب دی اقتضاء الصراط المستقیم، او دا آیات یو چیل کتابې په لیکه او د دې آیات تشریح چې نه دنیا کې چې چا کوم ګناه کولا دي دوه ګناونو کې به یو ګناي لګ، یا بد فساقو ګناي یا بد اهل بدع ګناي لګ. حدیث کې سره راغلی د ابو هريره حدیث ته رسول الله وی لتتبعن سنن من كان قبله، تاسو به د مخکې خلکو په طریقو په روان شئ لګ، شبرن بشبرن وذراعا بذراع وباعا بباع، داغو په طریقو باندې روان شئ. کاغی جوهر زبن سلید خادمه ته نوتی کا لدخلتم تاسو په مولانا و هغه کې مقصد دا خادمه ډیر مکار ډیر چلی ډیر هیلګر زناور دی لګ د سی هیله وتا سم شروع کړل. ویل مخکنی خلق څوک مراد دي یا رسول الله؟ ویل هذه کتاب، ویل نو پامن يهود او نصارا چې نه نو څوک یاد ساته. حدیث کې دې خبره باندې ډیر زور دی لګ او په ځین روایت کې راځي رسول الله ابو هريره ویل دا آیات اولولای چې کلذین من قبلکم. ځین روایت کې راځي ویل یا رسول الله پارس او روم یاده، ویل فحل الناس الا هم دقدیک انګریزان او نصارا او يهودو په طریقو باندې روان شه. نه به داغو پشان په قول کې کېږي، نه به په پیل کې کېږي، نه به په لباس کې کېږي، نه به په عقیده کې کېږي. هر قسم مشابهت د يهود او نصارا او نه بزان سات ورنګني کلذین من قبلکم. منګ نبی صلی الله علیه وسلم دا غي د هر څه مشابهت نه منع کړی. يهوديان چې ډېر پیزار سره مونږ کنه غني رسول الله تاسو به داغو پشان نه کېږي، تاسو داغو خلاف وکي خالف اليهود. ولی اسنه چې هغه هم بدګنی او تم ځان ته مسلمان وي هو خستم کلذي خاذو ننو وزيت ننو دې آیات کې دا کلذي دا په معنا د الذين سره شوي تاسو ننوتای په باطل سره په دین کې کلذين خاذو پشان دا خلکو چې هغه ننوتیو مخکې په دین کې دا رسمونه او رواجونه بدعات دا غیم کوله. اولئک دا خلقا برباد دی د عملنا په دنیا او په آخرت کې، او دا خلق دی کامل تاوانیان خسروا الدارین دنیا تباہ د آخرت. ایا نه دی راغله دیتا خبر دا خلکو چې د دینه مخکې او قوم د نوح علیہ السلام او عادیان او سمودیانو دا کلذین من قبلکم تشریدا دا من قبلکم سوق دی دا دي کا قوم د نوح علیہ السلام الله په طوفان تباہ، عادیان په هوا تباہ کړ، سمودیان په رجب تباہ کړ، قوم د ابراهیم علیہ السلام په حدم تباہ. تنویر والاوی د ابراهیم علیہ السلام د قوم عذاب په قران او حدیث کې نه دی راغلی، خدای باندې الله یو چوت دی غر غړولې ولر. واصحاب مدین او تباہ کړل مدین والا فرات یو ولد اور سرا وره پر واچو مدین والا. قوم د ابراهیم چې محایمی وی د دین اخوای باچا مراد دلګ باچای چې نمرود ډیر انعام په الله کله هر قسم خو بیا یې ولې وړو کې ماشه په دې پوزه کې نه سره پاګې باندې ولار ستباکا. واصحاب مدین او مدین والا والمؤتفقات او تشریک کلو والا د قوم د لوط علیہ السلام چلا په د سجیل کانی ورولې په دې لنه حاصله دار چراغلی دی او تا رسول الله د په واسطه دلایل باندې نو الله چې ظلم کړي په دې باندې دا سلام نو حجت په قائم کړي او دې بیا نو
لیکن دیو پزانون بانے ظلم کون کی ظلمی کولو مومنان سڑی او مومنان خزی زنی د دین اولیاء او با دا د یو بل پشان ده څنګه چې مؤمن خسړی دغه سي مؤمن هم خزی لګ دوانه خود قرآن یو طریقه ده چې قرآن په هر ځای کې سړی ذکر کوي خزی نه ذکر کوي دلته خزی ولی ذکر کوي دې کې واجبہ نقطه دې صورت کې د قتال مسلې نو کې دې شي خزی دا وایي چې موږ قتال نشو کولای موږ له الله د اجر نه راکړي نو الله دا وهم د پکو چې نه تاسو چې کوم کار زی موارد هغه دا کوي تاسو له الله جنت درکې راځي زنه د دینا پشان د زنه نور باندې پاکیده او پامل کې امر کوي پنه کوي باندې او منع وکي د ناروانا دا د مؤمن سړی او خزي شریک وظیفه ځان لبم نیکی طرف نیکی کا او خلق هم نیکی سړو بیا امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا غیر شان مناسب بین او د خزو امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا غیر شان مناسب خود سی چرته قران او حدیث کې نشته چې دعوت د پاره چرته کې خزي د کور نه وتلی بلکې نبی د سی ویلي خزو په باره کې کمانځ په باره کې ول خبره کړي مثلا مانزلت لشي ویلتلی شي خدای او سویلی چې کورې غوړلې د سی تعبیر کې بلکې موږ د اوسه پورې د سی حدیثو پیدا نکو چې د خزو کنه د علم د پاره وتل غني خبر نشته د سی حدیث موږ نه پیدا کړي او هغه روایت خو موضوعي دي چې خلک وي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه مسلمه ټکه پکې نشته مسلمین ټکه سړو چې د رسول الله په زمانه کې سړی د علم د پاره وتلی د تابعین په زمانه کې موته تابعین په زمانه کې مو خودسی یو اثر مراته نه مانن چې کنه خزي د علم نه پاره وي خزي او رسول الله تعالی من بلار شو جهاد لا رسول الله تعالی لکنا ستاسو لپاره jihad چې هغه حج دی وتل د نشته نور څه حج تلار شي بس دا jihad په ځای باندې قائم کیږي ويقيمون الصلاه او پابندي به کوي د مانځه ويؤتون الزکات ورکوي به زکات دا مخ کې په ضد صفاتونه دي کا هغه مخ کې خلک چې نسل الله دی الله نه لري کړي مونږ کوي هغه چې شومانو دی چې شومان نه دي خبر مانی د الله او د رسول الله کدا خلق الله برحمو کی پدې یقینا الله دې زور اور ذات او حکمتونو والا وعدک الله د مؤمنانو سړو مؤمنانو خذ سره د جنتونو دیل الله جنتونو ورکې راځي بېګي باندې داغې نه نهرونه مې شبې پای کې او مساکن طیبه کورونه وي طیبه مزیدار څنګه مزیدار کور وي حدیث نه سمالی میږي یو کور دا بدوی بنگلینا پینځه سو کاله وګدم بنگلا بیا پینځه سو میله بنگلا طیبه بنگلا بیا مساکن طیبه یو خو بداسي طیب کې دا معنا ده طیبه په عربی کې هغه څه ته وایي ابهل اماکن ترو تازه دی لګ ډیر مزیدار دی به او طیبه کې دا معنا ده چاطر با پی همیشه د پاره لګیدلی طیب چې اصل کې خوشبوئی ته ویل وی با په جنت د جنتونو د همیشه علی کې دوه جنت ته راو یو خو جنتونه دی او بیا په دې جنت کې جنتونه دی ځان لبا پکدار چا ځان لجا یا ول جنتونو نه زینه والا او دې کې جنات نه مراد چې باغونه واخلل وی با پاگا جنتونو دا ہمیشو علی کی عادل سمان اقامت و ثبات دسی زیتا وی چی ہمیشہ پک انسانو سیگ پاگ دغیتا جنات و عدن موی دا ہمیشہ سیدلو زیوتوی ورزوانو من اللہ و لگ رضا چی دا اللہ دا ترن چاہتا ملاو شیدہ یولوی نعمت تے غٹ نعمت پکی دا حدیث کرا گلی الله به جنتیانو ته وي خ نعمت دل نه درکو افضل نعمت ناغي به وي الله راي کڅ نعمت بد دینه خراکه وی الله بو ته وي وحل علیکم رضوان
زه په تاسو باندې خپل رضا در کوم لګ دا د باندې نازلو. نو د الله رضا چې دا د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت. او ځنې مفسرین دا ویلي د جنت ټول نعمتونه داغي دارومدار چې د الله پر رضا باندې ده. دا د جنت نعمتونه ولې انسان ته ملایي؟ ځکه چې اصل کې الله رضا شوی دی، چې الله رضا شو ځکه دا نعمتونه انسان ته حاصلېږي. دا یې د ټولو نعمتونو نه جدا م راوړو. جدا یې ځکه راوړو چې دې ته اشاره کوي چې اصل کې په ټولو نعمتونو کې دا نعمت دا همیشه لپاره ډېر مزیدار نعمت. ذالک دا کامیابی العظیم. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین. دا جنتون الله ورکي خو سغواړي لکه اے نبی جهاد وکدا کافرانو د منافقانو سره وغلظ علیهم سخشد دای په خلاف باندې د دوانو په خلاف باندې بالقول والفعل. منافق سړی او د کافر په خلاف باندې سخت شبس. وغلظ وما واهم زید دی جهنم دی او ډیر بد دی د ورګرځیدل دی. جهاد خوشتا د کافرو سم دی د منافقانو سم. حدیث کې د علی رضی الله تعالی عنہ رسول الله چې څلور توري وی د رسول الله. یو د مشرکانو لپاره فقتل المشرکین کافه، یو دویمه د کافرانو کتابیانو لپاره مخکې تیر شو دې صورت کې قاتل الذين لا يؤمنون بالله. درېمه توره د نبی صلی الله علیه وسلم چې و د منافقان لپاره لکه دې آیات کې جاهد الكفار والمنافقين. څلورمه توره د باغیانو لپاره فقاتل التي تبغي. ابن جریر وایي چې کله د چا نفاق کار شي بیا وسره قتال جایز دی لګ چې نفاق ښکار شي. زاد المسیر وایي منافقانو سره جهاد داده بالمقت وشدت النظر. بد او تا ګورا سخت خبره او تا کولک. زید د جهنم دی او ډیر بد زید ورګرځیدلو دا جهنم نه قسمونه کوي په الله ما قالو منافقان چې دای نه دی ویلی ستا په باره کې څه دسه قسم کوي. منافقان قسمونه کوي ستا په باره کې مڅه به څه نه دی ویلی. خو الله وی ولقد قالوا یقینا دی ویلی وا کلمه د کفر سی ویلی دی کلمه الکفر کې تنازع ده د یحلفون ما قالوا د ما قالوا د لقد قالوا. دی وی من کلمه د کفر نه ویلی خو ویلی دره څه کلمه د کفر ویلی و دی. قتاده وی دا د عبد الله ابن ابي په باره کې نازل شي. ابي ابن سلول یو ځل د دوه صحابه جګړه یو جوهنی و یو انصاری. دا جوهنی چې په انصاری باندې زوره ورشو. عبد الله ابي ابن سلول ویل ملګرو ته ګوره خپل ملګری مدد هم نه کوي. او بیا ویلي د محمد د ملګرو صلی الله علیه وسلم او د محمد مثال د سره لکه عرب وي سامینا کلبو کا سپیری چاک شنو پاکله کوي خړې. دا محمد او د ملګری مونږ چاکل لکه مونږ ول چاندې ورکاو مونږ وساته دا خبره وکړه. نو دا آیاتو نرال دی وی ما د کفر خبره نه کړې کلی دی دا ولقد قالوا كلمه الكفر. یقینا ویلی وا د خبره د کفر او کفر یې کله او پس اسلام نه وهم بما لم ينالوا بلکې دی قص کله او پاغه څه چاغې نو حاصل کړي بلې څه خبره کړي. جلاس نومي یو سړی و جلاس ابن سوید د شکار کړو قصې کړو د قتل د عمر د خدي یعنی د بل چانه بچیو ده. دا مخکې خبره چې ودا ده د ابي ابن سلول دغه خبره رسول الله ته ورسوله. چا ورسوله دی عمر چې ابي ابن سلول د خبره وکړه د الله پیغمبر. نو دا څه کسان د منافقانو رال هغه دا سوچو چې او خاص کر دا جلاس ابن سوید چې د سوچ دا او چې دا
عمیر ز قتل کوا نو دا غي مبارک هدایت راغی داغه د مرګ سوچ کاو خو هغه ته الله بچ کولکا وهمو بما لم ير بلکې دا نه سکه همیشه د پاره به فکر کاو چې پیغمبر به موږ څنګه قتل کوله حال دا دی چې دای څه بد نه غني مگر دا خبره چې غنیان کړي الله دی لرا او رسول الله دا تاسو راغه د الله پیغمبر خو څخه وکړه مدینه کې غریب ویلک او شمالدار شره پکار داو چې تا دا هغه پیغمبر شکر ادا کړي الله غنیان کړي په ورکړې په حکم باندې او رسول په تقسیم باندې من فضل د وجدا فضل د الله او د رسولنا یا من فضل زمير الله تعالی کا او یا ما ذکر تعالی کدی توبه باسی دا کو پرو د نفاق نه دا بغوروي د دې لپاره او کدی مخوان عذاب ورکل عذاب درناک په دنیا کې په قتل او په پریشانی باندې او په آخرت کې ولا سزا ورکی دی لرا او نبوي د دې لپاره پسمک کې څوک بچ کون کې او نه څوک مددگار نه څوک سفارش کولای شي او نه څوک مدد شي کوي ومنهم من عهد الله وزنه پدې منافقانو کې هغه منافقان دي عهد الله چې قسم کله دې الله تا من حلف بالله وعده کړی د الله سره ځنه منافقان دسیو الله سره وعده کړیا څنګه لئن اتانا من فضله کلا را کړو مونږ ته د خپل مهربانۍ نه نو خامخا صدقه وکاو مونږه شوب مونږه ولنکونن او کیږو به مونږه من الصالحین د نیکانو نه ځنه منافقان دسیول خو کله چې الله ول ورکړه من فضله د خپل مهربانۍ نه بخل یو کو پدې با وتولوا مخي والا او وګرځیدل دای په داسې حال کې چې همیشه لپاره اعراض کوونکو دا څوک دا کوم واقعا ده دې باره کې مشهور ده خلک د سوي چې دا یو ثعلبه نومي یو صحابي و ثعلبه ابن حاطب دوی د الله رسول د جمعات حمامه وا حمامه المسجد جمعات خدمت وکاو د الله نبی ته ویل چې الله ته دعا وکړه چې الله مال راکړي د الله رسول ته ویل چې دا لګ مال خره چې شکر ادا کړي وینته الله ته دعا وکړه نو مال چې جمعات خدمت پرې خورو به بچا ملم نه راتو به د جمعې مونږ پرې به چې په رسول الله زکات د پاره څو کولې دا خو ټیکس دی دا خو کافر نه و او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته نه قبلاو او بیا وی په نفاق په حالت کې د دنیا نه لاړ دا خبره غلطه ده ثعلبه بدری صحابي دی ثعلبه ابن حاطب او بدریان چیرین هغه ته الله ویلو اعملوا ما شئتم فقد غفر بدریانو ته الله بخنه کړي او دا واقعا چې څومره بیهقی او نور ټولو په دې واقعا باندې رات کړي دا څه غب دی لګ ځینې کتابونه کې راوړي دا خدا سي رتب او یابس چې ځنه تفسیرونه جمع کړي هغه را جمع کړي مخکې وخت تقریبا دا 1999 کال ما دا درس وکړ دا واقع باندې میرا دو کومال دا خبره غلطه خو ما په یو کتاب کې کتلی و زمانه به یې روچا کتاب کم یو کتاب چې دا واقعا غلطه نو خلق را پسې ملګری را پسې ټول لاغون شوی په ځای اعمال کې لیکلي او په پلانکی کې لیکلي او پلانکی کې لیکلي روجه ټیمو ما خام د کور ته لاړم مال چې روجه برسته سکو خو چې اول د خپل ځان له دلیل وګورل دا روسته بیا په مخکې نه ځنه علما او سیوطي په دې یو رسالم لیکلي په مخکې نه لګ چې دا خبره غلطه ده دا عام منافقانو کې ځنه منافقان د سیولګ فاقبهم نفاقا ورق الله دیلا په بدل کې منافقت وېچاو منافقت د دې پزره کې یا په میراث کې ول ورکو منافقت پزرونه دې کې الای یوم یلقون او تراغ ورځ پورې چې دې به ملاو شي د الله سره راځي وي
دغه منافق معلومیږي دا چې په نفاق باندې مړ شول. یلقون ضمیر الله تعالی دی او د الله سره ملاقات سره د حساب د پاره. بما خلق الله زکا چې د خلاف کړو د الله سره دا څه چې د وعده کړو د الله سره او په سبب دا چې د دروغ ویلې. علم یعلم آیا دین پیږي چې یقینا الله پیږي د دې په پټو د دې په کار باندې سرهم من النفاق ونجواهم من المتاع. دا د منافقت او دا د جرګو خبره د اعتراضونه پدې دا ټول الله پیږي. وان الله یقینا الله دې علام الغیوب یدن کې پټولو غیب باندې. الذین من هم الذین یا اصم یا بدل دے د هم نه دا خلق دے چې یلمزون المتطوعین دای اعتراضونه کوي فاغ خلقو چې خوشالي ښکارا کوونکي د مؤمنانو نه په صدقو کې. ځنه صحابه د سیو عبدالرحمن ابن عوف نومیو او عاصم ابن عدیو. عبدالرحمن ابن عوف 300 روپۍ په صدا 300 درهم صدقه را. دا عاصم صحابي چې عاصم ابن عدی دی غریب یو وسق کجوري لکه یو چا خبره یو سیر کجوري 2 کیلو کجوري لک شي راوړل. زنه واته معلومیږي وې د قران د آیات چراغه چلا وې صدقه وې. ابن مسعود وې رضی الله تعالی زمون کې ځنه صحابه د سیو چې په ملا باندې به پیټي راوړل او سبه وګټل نو بیا هغه صدقه. ځنه صحابه باندې سیو چې غریبانو سبب سنو نو یو چې چا باندې صدقه وکړه منافقانو ویل مړ ریاکار دې ځان خېل او چا به چې لګه صدقه راوړل نو دی ویل دا وس په دې باندې تبوک او رومیان فتح کړل. یو حال کې به مؤمنان نه پیغه بس ځنه سره دې اعتراضونو تناسي لګ. دا خلق دې چې د عیب لګي په خوشحالي ښکارا کوونکو د مؤمنانو باندې په صدقو کې نو دای په عیب لګي کنه چې دا یې سي دریاکاري د پاره دا ځان ښکارا کوي دې لپاره دایره صدقه کوي. والذین او دارنګ عیب لګي په خلقو چاغې نبی مزي الا جهدهم مگر خپل مزدوري. دا به په هغه اعتراض کاول الله غنی دې صدقه تا د دې صدقه دومره لګ باندې سکیږي ټوکې کوي پاګه په سخر الله منهم الله با ټوکې وکي په دې پسې او دې لپاره عذاب درناک. استغفر لهم کبخنه وغواړي دې منافقان لرا او کبخنه ولونه غواړي دوانا چره یو شی بخنه ولا غواړي مله او تبخنه نه کوي او کني غواړي مله او تبخنه کوي. دا انشائیه ده لفظا خو خبریه ده معنا بخنه ولا غواړي مله او تبخنه نه کوي کولوي نه غواړي مله او تبخنه نه کوي. سورۃ منافقون کی برائش انشاءاللہ التدسی وی ان تستغفر له التم دسی وی بخنه ولا غواړي کنه غواړي پنځمات کې او شپږمات که بخنه ولا غواړي هم نه وتکی او کني غواړي مولا بخنه وتعالى نه کوي منافق دی لګ. ذمہ شری وی دی آیات کې چې دا 70 لري دا د تکثیر د پاره کبخنه ولا غواړي او یا ذلینو چرم الله او تبخنه کوي دا په دې وجه چې دې کو پر کړي په الله او پر رسول باندې. خو سوال د سری حدیث کې د سراغلی نبی صلی الله علیه وسلم د سویلي چې لازیدن علی 70 زبدا او یا زلون زیتو مر نو وی د نبی صلی الله علیه وسلم خو ظاهرا دې ته ذهن لار چې تحدید مقصد دی لګ او یا ځل نه معاف کړي معنا کاو یا ځل نه به ول زیات وغواړم. ځنې اهل علم ورته ویلو دا آیات کې چې کومه تسویه ده کنه مساوات دا منافی نه ده د اباحت سره او د تخیل سره. ځنې اهل علم ورته ویلي
چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د کمال رحم د وجنه دی خبره ته ذهن لا ډیر خپکېدو په امت باندې په اگر چې منافقان ول او یا ځل نبی ولا زیات او غالما والله تبخنه کې سید سینا اول کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا تخیرو ستا خو کړه که بخنه ولا غواړي کړه الله تبخنه نه کوي خورست بیا پابندی رااله بخنه بوله بیخین غواړي لکه رست آیات کې راځي که بخنه ولا غواړي او یا کرته نو چرې بخنه الله نه کوي دیتا دا ولې دا پدې او چې کفر کړو په الله او پر رسول او الله چې هدایت نه کوي قوم فاسقان تا سبحانك اللهم